ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد څخه د وتلو څو ساعته وروسته په خپل فیسبوک پاڼه باندې داسې ولیکل: بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، نن زه د یو سخت انتخاب سره متعصب سوم چې ودرېږم. مسله طالبانو چې هارک ته غوښتل داخل سي، مخامخ سوم او یا له ګران وطن څخه چې ما تېر 20 کاله د هغې د ساتنې او پالنې لپاره خپل ژوند وقف کړی و ووځم. که پاتې وای هم بې شمېره وطنوال شهیدان کېدل، هم د کابل ښار د بربادۍ او ورانۍ سره مخامخ کېده چې نتیجه به یې په دغه 6 میلیونه ښار کې یوه لویه بشري فاجعه وای. طالبانو دا څرګنده کړې وه چې زما د لرې کولو لپاره حاضر دي ټول کابل او د کابل شریف ولس باندې خونړۍ حملې وکړي. د دې لپاره چې د وینو سیلابونو تویولو څخه مخنیوی وسي، ما دا غوره وګڼل چې ووځم. د تورې او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی دی، اوس د وطنوالو د ناموس، مال او ځان د ساتلو مسؤل دی. مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. هیڅکله په تاریخ کې وچ زور چاته مشروعیت نه دی ورکړی او نه یې ورکوي. اوس دوی د یوې نوې تاریخي ازموینې سره مخامخ دي. یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي، یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ډیر خلک او ډیر اقشار په ډار کې دي او په راتلونکي باندې بې باوره دي. طالبانو ته لازمه ده چې د افغانستان ټولو ولسونو، قومونو، بېلابېل اقشار او خویندو او میرمنو ته ډاډ ورکړي چې د مشروعیت د ګټلو د خلکو د زړونو د ډاډه ترلاسه کولو طرحې جوړې کړي او ولس سره شریک کړي. زه به همیش د خپل ولس خدمت د فکري له لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکوم. ډېر نورې خبرې د راتلونکي لپاره. ژوندی دې وي افغانستان.